که د انسانانو تاریخ وګورئ نو دا ته به معلومه شي چې انسانانو ډېر جنګونه او ډېرې وینې تویې کړې دي د فلسطین په ځمکه باندې. په هر زمانه او هر وخت کې انسانانو دا کوشش کړی دی چې د ځمکه په خپل حکومت کې داخله کړي. دا تاریخ چې وګورئ نو ستا په ذهن کې به ډېر سوالات پیدا کېږي چې آخر په فلسطین کې انسانان څنګه آباد شو، او بیا دا ځمکې د بني اسرایلو لاسته څنګه راغلي، او بیا د ټولو نه ناشنا او مهم سوال هغه دا پیدا کېږي چې پښتانه کوم ته چې د بني اسرایلو یو شاخ پیدا کېږي آخر دوی د بني اسرایلو نه څنګه جدا شو. نو ملګرو موږ به د دې ټولو خبرو خلاصه تاسو ته وړاندې کوو، نو راځئ زموږ سره. نو فلسطین د تاریخ ابتدا د ابراهیم علیه السلام نه کېږي. ابراهیم علیه السلام د عراق په مشهور ښار بابل کې پیدا شوی و. په دغه زمانه کې د بابل ښار د انسانانو لپاره معاشي او علمي لحاظ سره ډېر اهم ځای و. لیکن مصیبت دا و چې د دې ښار اوسېدونکي ټول خلک په بتپرستۍ کې اخته وو، او د دوی چې کوم بادشاه و هغه د خدایتوب دعوه هم کړې وه او ځان ته به یې اله ویلو. نو کله چې د دې خلکو را سرکشي سیوا شوه، الله سبحانه وتعالی د دې خلکو د هدایت دپاره ابراهیم علیه السلام پیدا کړو. ناشنا خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام د دې ښار یو معزز انسان، او هغه انسان کوم چې د بادشاه او خلکو په نظر کې عزتمن و، یعنې آزر د هغه په کور کې پیدا شو. ابراهیم علیه السلام چې کله رالوی شو نو هغه د خپل پلار د دې دین بېزادي اختیار کړه. خپل دا ټول قوم یې د شرک نه منع کړو او دوی ته یې توحید طرف ته دعوت ورکړو. لیکن د دې ښار د اوسېدونکو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبره ونه منله، بلکې د ده په خلاف یې سازشونه شروع کړل، او اخره کې د دوی د دښمنۍ دې حد ته ورسېده چې دوی یو غټه کنده کې اور بل کړو. او کله چې د دې اور د لمبې د حد نه سیوا شوې نو دوی راولګېدل او ابراهیم علیه السلام یې د اور ته غوځار کړو. لیکن الله سبحانه وتعالی د خپل بنده ابراهیم علیه السلام حفاظت وکړو او د اور د ضرر نه بچ وساتو. ویل کېږي چې دا اور د څو ورځو پورې بلېدو، او کله چې دا اور مړ شو ابراهیم علیه السلام صحیح سلامت د دې نه بهر ته راووتو. کله چې د دې کلي د خلکو ابراهیم علیه السلام صحیح سلامت ولیدو هغوی ډېر زیات حیران شو، او په دې خبره باندې هم پوه شو چې ابراهیم علیه السلام غیر معمولي صلاحیتونو والا سړی دی. لیکن د دې دومره غټې نښې د لیدلو باوجود دا خلک قلار نه شو، بلکې دوی راولګېدل او ابراهیم علیه السلام یې د خپل کلي نه جلا وطن وکړو. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته سلام وکړو او د هجرت په لاره ور روان شو. د هجرت په دې لاره کې ابراهیم علیه السلام فلسطین ته راغی او په دې ځای کې دیره شو. په دې ځای کې څه وخت بعد الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام له دوه بچي ورکړل، یو اسماعیل علیه السلام او بل اسحاق علیه السلام. بیا الله سبحانه وتعالی امر وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې خپل دا بچی اسماعیل علیه السلام د دې ځای نه لرې بوځه یوې شړې علاقې ته. نو ده د خپل زوی اسماعیل علیه السلام جزیرة العرب دې علاقې ته راوستو او د خپل مور سره یې د مکې په هغه شړو بیابانونو کې پرېښودو. لیکن د ابراهیم علیه السلام هغه دویم زوی اسحاق علیه السلام په فلسطین کې پاتې شو. دلته د اولاد پیدا شو او په دې ځای کې دوی خواره شو. لیکن د اسحاق علیه السلام په دې اولادو کې یعقوب علیه السلام واحد داسې بچی و چې د ده بچي سیوا شو او دوی خواره شو په ښارونو کې. یعقوب علیه السلام د اسرائیل په لقب سره یادېږي، دې وجې نه د ده اولادو ته بني اسرائیل ویلی کېږي په تاریخ کې. نو د بني اسرائیلو ابتدا په فلسطین کې وشوه او په دې ځای کې د دوی بچي پیدا شو. لیکن په دې ځای کې د بني اسرائیلو قسمت بالکل بدل شو، او هغه داسې چې د یعقوب علیه السلام یو زوی یوسف علیه السلام مصر ته راغی، او د څه وخت تېرولو نه بعد یوسف علیه السلام د مصر دپاره وزیر اعظم مقرر شو. کله چې یوسف علیه السلام ته د مصر مشري میلاو شوه په دغه زمانه کې یو قحط راغی، او دا قحط په فلسطین کې هم ډېر زیات خور شو. نو دې د وجې نه یوسف علیه السلام خپل پلار یعقوب علیه السلام او خپل ټول وروڼه مصر ته راوغوښتل. یعقوب علیه السلام د خپل ټولو بچو سره مصر ته راغی او په دې ځای کې بني اسرائیل آباد شو. یعنې دوی د فلسطین نه هجرت وکړو او مصر ته راغلل. ملګرو بني اسرائیلو الله یو خوبي ورکړې ده، او هغه خوبي دا ده چې دا خلک کم ځای ته لاړ شي نو ډېر په لږ وخت کې د دوی نه دا غزې بااثره خلک جوړېږي. دلته هم دغه شان وشوه، بني اسرائیل مصر ته راغلل او دلته دوی خپل کاروبارونه شروع کړل. نو په لږه زمانه کې د دوی لاسته مال او دولت راغی او دوی ډېر زیات مالداره شو. دوی به د خپل معیشت کې داسې درجې ته ورسېدل چې د مصر هغه اوسېدونکو خلکو سره یره پیدا شوه، او یره دا وه چې دا خلک که چېرته داسې په ترقۍ سره روان وي یو ورځ به داسې راشي چې دا خلک به زموږ خپل غلامان جوړ کړي، دوی به زموږ نه زیات طاقتور شي. دې وجې نه دا مصریان راجمع شو او فیصله یې وکړله چې مخکې له دې نه چې دا بني اسرائیل زموږ نه ډېر طاقتور شي او زموږ خپل غلامان جوړ کړي، نو موږ له پکار ده چې د دوی نه ځان غلامان جوړ کړو. نو د مصریانو دا فیصله د بني اسرائیلو دپاره د اسمان یو تندر ثابت شو. په دې فیصلې سره د بني اسرائیلو د عیش او عشرت هغه ورځې لاړې او د غلامۍ ورځې شروع شو. نو فرعونیان راولګېدل او د بني اسرائیلو نه یې د هغوی مالونه جایدادونه هر څه غصب کړل. فرعونیانو به په دې بني اسرائیلو باندې ځان خپل کارونه کول، ځان به یې په بنګلې محلات جوړول، او د دې په بدله کې به دوی له هېڅ قسم مزدوري نه ورکوله، بلکې معمولي شان خوراک به یې ورکوو چې دوی به صرف ژوندي پاتې شي. نو د دوی نه به هر رنګه خدمتونه اخیستل، لکه پټیو به کول شو، ذاتي خدمتونه او هر رنګه کارونه به یې د دوی نه اخیستل.
یعنې په دغه ورځو کې بني اسرائیل ډېر په ذلت او رسوایي کې اخته وو، په دوی باندې به هر رنګه ظلمونه کېدل. لیکن څه وخت بعد الله سبحانه وتعالی دا اراده وکړله چې دا بني اسرائیل د دې غلامۍ نه آزاد کړي او په دنیا کې د دوی یو سوپر پاور طاقت جوړ کړي. ملګرو دې نه بعد د بني اسرائیل لپاره د غرور زمانه شروع شوه او بیا یو وخت داسې راغی چې د دوی نه پکې سوپر پاور طاقت جوړ شوی و. لیکن دا طاقت دوی ته څنګه میلاو شو او بیا دوباره دوی نه څنګه واخیستلی شو او بیا د پښتانه د بني اسرائیل نه څنګه جدا شو، د دې وجه څه وه او آیا دا خبرې تاریخي لحاظ سره صحیح دي او که نه؟ انشاءالله دا هر څه به تاسو ته په تفصیل سره بیانوو، خو په روانه ویډیو کې.